بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ټایپس ته. مخکې ویډیو کې مو وکتل چې وریبل څه دي. نو ټایپس له وریبل سره ډېره نږدې رابطه لري. یعنې د وریبلز هغه حالت یا هغه ټایپ یې د موږ کولی سو د ټایپس په واسطه باندې مشخص کړو. یعنې ټایپس دا معنا چې یعنې دا کوم ډول ده دا وریبل. آیا دا یو ثابته قیمت ده، یو لیکنه ده، ټکست ده، او که یو اشاریه قیمت ده. نو د دې قیمتونو د معلومات لپاره موږ څه کوو؟ ټایپس استعمالوو. ټایپس کوم خاص سنټکس نه لري په PHP کې د هغه د معلوماتو لپاره. خو هر قیمت چې تا یو وریبل ته اساین کړو د هغو ټایپس خپله ډاینامیکلي بدلیږي. مثال په توګه د وریبل ټایپ د معلومولو لپاره یعنې جوړولو لپاره موږ یو قیمت یو وریبل ډیکلیر کوو. نو وریبل ډیکلیرولو لپاره مو ډالر ساین درلودی او وروسته د وریبل نوم. نو د وریبل نوم لیکو لکه بول یا بولین. اوس هر کله چې مو دې ته ټرو او فالس قیمت اساین کړو نو د دې ټایپس خپله اتومات بولین ته تبدیلیږي. دا اوس یو بولین قیمت سو. تاسو دلته ګورئ دا یو وریبل ده چې ټرو ورته اساین سوی او نوم یې څه ده؟ بولین ده. خو که چیرې موږ دا بیا وروسته ځینې فنکشن لرو د PHP د هغو په واسطه موږ کولی سو د دې ټایپ معلوم کړو. د دغو په مرسته مو د دې ټایپ معلوموو. نو تاسو به وګورئ هلته مو ته بولین ډسپلی کوي. او په همدې توګه سره که چیرې زه همدا وریبل بیا راواخلمه او دلته فالس اساین کړم نو دې سره به دې قیمت ته دا ټایپ به بولین سي. ټرو او فالس مو څه وخت استعمالوو او چیش لپاره؟ ټرو فالس مو د کنډیشنونو لپاره استعمالوو، حالتونو لپاره. ټرو یعنې رښتیا او فالس معنا درواغ، یعنې دا حالت نه ده او یا دا حالت موجود ده. نو ځینې حالتونو لپاره مو داسې کنډیشنونه لرو چې هغه د ټرو او د فالس په واسطه باندې موږ ته هغه حالت معلومیږي چې آیا دا صحیح ده او که نه ده. نو که چیرې هغه حالت موجود مو یو کار ترسره کوو او که نه وو نو د هغو مقابل کې یو بل ډول کار ترسره کوو چې هغه به وروسته مو ډېر ښه په وضاحت سره وایو. نو ټرو او فالس دلته د دې لپاره استعمالیږي. انټیجر ټایپس د وریبلز د جوړولو لپاره موږ د وریبل ډیکلیروو مثال په توګه انټیجر او دلته یو ثابت قیمت پورې اساین کولو سره دا خپله ټایپس یې انټیجر ته بدلیږي. همدې توګه سره تاسو کولی سئ یو بل وریبل جوړ کړئ او دې ته یو بل ثابت قیمت ور اساین کړئ. هر وریبل چې هغو ته ثابت قیمت اساین سوی د هغو ټایپ خپله اتوماتیک انټیجر ته بدلیږي. یو او د فلوټ لپاره د فلوټ وریبل د ډیکلیر کولو لپاره د فلوټ ټایپ لپاره موږ یو اشاریه قیمت ور اساین کوو. په دې توګه سره هر کله چې یو اشاریه قیمت وریبل ته اساین سوی وي نو هغه خپله قیمت یې فلوټ ته ټایپ یې فلوټ ته تبدیلیږي. نو دا هم د فلوټ ته تبدیل سوی. راځو د دغو ټولو ټایپس ګورو. د ټایپس د کتلو لپاره مو یو میتد لرو هغه ته وایي get type او دې ته مو یو وریبل ور پاس کوو. دلته مو یو وریبل لیکو فنکشنز بیا موږ وایو څرنګه موږ کولی سو یو قیمت هغه ته ور پاس کړو. نو دلته به زه اول بولین ور پاس کړم او دلته به یو BR ولیکم تر څو وضاحت یې لږ ډېر سي. بیا به get type ولیکم او دلته به انټیجر ولیکم. او په آخر کې به د get type میتد لپاره فلوټ ور پاس کړم تر څو د فلوټ ټایپ هم ورته معلوم کړي. راځئ دا وګورو. موږ ګورو دلته چې اول لپاره بولین، دویم لپاره انټیجر او دریم لپاره ډبل. ډبل خپله فلوټ یا ډبل دواړه په یو شکل دي. نو ګورو دلته موږ ته هغه ټایپس معلوم کړو او که چیرې غوښتل د ډېرو جزئیاتو سره یې معلوم کړئ
بیا موږ کولی سئ د وار ډمپ فنکشن استعمال. نو دا و هغه درې بیسیکس ټایپس بولیان، انټیجر او فلوټ. نو راتلونکي ویډیو کې به مو د سټرینګز په اړه وایو چې سټرینګز شی دي او څنګه موږ کولی سئ هغه استعمال کړو.